خبرونه د کلینیک دکتر زلمی خان احمدزی متخصص بین المللی جلدی و زیبایی صورت لخوا بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د اپنډیسایټس په اړه ځانګړې کړې ده. اپنډیسایټس څه شی دی، ولې منځته راځي، د دې عمده لاملونه او مساعد کوونکي فکتورونه څه دي، همدارنګه څنګه کولی شو چې دغه مشکل درملنه وکړو، او که چیرې د دغه مشکل درملنه ونه شي نو کوم مشکلاتونه منځته راوړي، همدارنګه نور موضوعات هم لرو په دې اړه. نو په سټوډیو کې نن موږ سره ډاکټر صاحب محمد احسان وردک د عمومي جراحي متخصص ډاکټر میلمه دی. ډاکټر صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته په خیر راغلاست وایو. تشکر، ژوندی اوسئ. کور رمضان. مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې مو په پیل کې یادونه وکړه چې نننۍ خپرونه مو د اپنډیسایټس په اړه ځانګړې کړې ده، که تاسو ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې اپنډیسایټس څه دی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اپندیسایتس یو عاجله ناروغي ده چې په جراحي پورې مربوط کیږي. اکثرا د ځوان نسل یعنی په اوله، په دوامه، په دریمه دهه د ژوند کې پیدا کیږي، یعنی 12 کلنۍ، د 30 کلنۍ، 15 کلنۍ مابین کې منځته راځي. اپندیسایت څه شی دی؟ اپندیسیت یعنی د اپندکس د اروې بندیدل دي. اپندکس یوه لنده کلمه ده، وړه، چې په سیکوم پورې ارتباط لري. کله چې د دې لومن بندیږي مریض ته درد پیدا کیږي، دې ته اپنډیسیت وایي. مننه ډاکټر صاحب. که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس دغه کلمې التهابي کېدل تاسو ویل، د دې عمده لامل څه شی دی، ولې دا التهابي کیږي، او همدارنګه مساعد کوونکي فکتورونه یې څه شی دي؟ تشکر تا سوال نه. هر هغه عامل چې باعث د بندش د لومن د اپنډکس وګرځېږي، لکه فیکالیت ورته وایي، چینجیري واړه، اکسیور، دا اسکرس چینجي دي، او بعضې وختو کې چار اطراف د لومن د اپنډکس کې یو تعداد عقدات لمفاوي دي چې دا التهابي کیږي یا په عربي کې دخاموي کیږي، چې دا په خپله په اپنډکس په جدار باندې فشار راولي او باعث د درد ګرځي. دې ته اپندیسایتس وایي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته چې زموږ ګرانلیدونکي خو په دې پوه شول چې دغه اپنډکس التهاب ولې منځته راځي، همدا لاملونه باندې پوه شول. که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې موږ څنګه پوهېږو چې دغه د اپنډکس د کلمې التهاب دی او یا نه کومه بله ناروغي ده، هغه نښې نښانو ته که تاسو یادونه وکړئ چې عمده نښې نښانې څه شی دي؟ تشکر، ډېر ښه سوال دی. یو کس چې په اپنډیسایتس باندې مصاب کیږي یا گرفتار کیږي، اولین شی چې دته پیدا کیږي یو بیشتیایي پیدا کیږي. بیشتیایي کیدای شي 6 ساعته 7 ساعته مخکې د هغه ناروغي نه دته پیدا شي، چې دا یې مخبره عوامل ورته وایي. بالاخره مریض ته یو درد پیدا کیږي چې درد د ساعت متوسط ګیډې کې چې یعنی سورې چار طرف، او دې ته پیرامبلیکل پین وایي، دلته پیدا کیږي. دا درد بالاخره دا درد دومره زیات شدید نه وي. مریضان اکثرا فکر کوي چې د ما معده درد کوي. 6 ساعته وروسته، 15 ساعته وروسته دا درد مهاجرت کوي، ځي د ګیډې کتنې ښي طرف ته دغه ساعت کې راځي او دلته مریض ته درد پیدا کیږي. وخت چې درد دغه سایه د اپنډکس ته راورسید، دلته 6 ساعته 15 ساعته تیریږي. په دې زمان کې مریض ته دل بدی پیدا کیږي، استفراقات پیدا کیږي، او دردونه څو دقیقې وروسته، 4-5 دقیقې وروسته مریض درد حس کوي، او کیدای شي چې د دې سره قبضیت هم موجود وي. بعضا که اپنډکس په هیلیوم باندې یعنی وړو کلمو سره په تماس کې وي، هغه مریضانو ته اسهالات ته پیدا کیږي. بعضا اپنډکس ډیر مختلف موقعیتونه لري، که په حالب باندې وصل وي یا تماس ولري، ټچ ولري، هلته مریضان په ادرار کې سوزش پیدا کوي، حتی سره کرویات په ادرار کې لیدل کیږي.
بیا هم مننه. اوس ډاکټر صاحب دا خو د دغه ناروغۍ نښې نښانې شوې یا انګلیسي اصطلاح کې ورته ساین اینډ سیمپټمز وایي. اوس راشو کله چې دغه حالتونه په یو کس کې لیدل کېږي او دغه ناروغ یو روغتون ته مراجعه کوي او روغتون کې یو ډاکټر سره مخامخ کېږي، نو عمده تشخیص د دغه ناروغۍ لپاره څه شی دی؟ موږ څنګه دا خو هغه نښې نښانو سره څنګ کې که موږ یادونه وکړو چې څنګه کولی شو چې دغه اپنډیسایټس تشخیص وکړو چې درملنې ته یې راشو؟ ناروغ که ډاکټران ته معاینه خانې ته ځي او یا شفاخانې ته ځي باید د دې سره ډیر داسې دقیق برخورد وشي، داسې سرسري نه. اول چې مریض شفاخانې ته راځي ده ته یو د وینې معاینات مکمل، د ادرار معاینات او د سټول اگزام ورته اجرا باید شي. په څنګ د دې کې اوس وسایل د تشخیصي ډیر زیات پرمختللي شوي دي. پخوا کلونو کې به الټراساوند وجود نه لرله او زیاتره واقعیاتو کې د موږ مریضان چې ډاکټر صاحبان د الټراساوند ته لیږو راساً موږ ته دا تشخیص نوشته کوي چې مریض اپنډیسایټس لري یا فری فلوید. ډاکټر صاحب دا خو چې اپنډیسایټس تشخیص شو، بیا که تاسو د دغه اپنډیسایټس عمده درملنه څه شی ده؟ که تاسو په هغې اړه یادونه وکړئ چې آیا د دغه درملنه څه شی ده او څنګه کولی شي د دغه اپنډیسایټس یا اپنډکس کېدل درملنه وکړي؟ تشکر. اپنډیسایټس مې مخکې تاسو ته ویل چې بندېدل د مغه اوروا د اپنډکس دي. دا کله بنفسي خپله هم وازیږي چې مریض یو ساعت 2 ساعته بعد موږ چک کوو، مریض وایي زه درد نه لرم. هغه مریض سره موږ غرض نه کوو، نه یې عملیات کوو، بیرته یې کور ته رخصت کوو، د مشاهدې لاندې نیسو، ورته وایو چې موږ سره مثلا ټلیفون کوه، کله کله راځه، موږ به یې وزت کوو. ډاکټر صاحب دا خو تاسو د دې یادونه وکړه چې دا ناروغ باید عاجلا عملیات شي او دغه شي. که چیرې داسې یو ساحو کې دغه ناروغان وجود ولري چې هغوی په کلیو بانډو کې اوسیږي او هلته روغتون ورته نږدې نه دی او یا دوی داسې فکر کوي چې کیدای شي زما د خېټې کوم بل داسې اسهال ولرم یا بل کیدای شي کوم میکروب په خېټه کې موجود وي، د هغې طرف ته فکر وکړي او حال دا چې دوی ته اپنډکس کلمې التهاب موجود دی او دوی روغتون ته مراجعه ونه کړي، نو دوی ته بیا عمده مشکل څه پیدا کیږي؟ که په دې اړه ګران دوستان ته یادونه وکړئ. تشکر. بعضې مریضان چې موږ ته مراجعه کوي اکثرا ناوخته راځي. څوک بعضې یوناني ډاکټر صاحبانو ته لاړ وي چې زما نوم وتلی دی، څوک په بعضې مشکلات فکر کوي چې د ما معده د انټي اسید زیات مصرف کړی وي، چا انټي بیوټیک اخیستی وي، رنګ رنګ تداویګانې په مریضانو کیږي. که دا مریضان هر سنټر ته ځي، هر ډاکټر ته ځي، د دې سره یو ښه برخورد کیږي، یو د ده معاینات ورته تکمیل کیږي، یو الټراساوند ورته کیږي او زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅ وخت به کومه واقعه مس نشي. موږ داسې واقعیات لرو، یو مریض موږ په د نږدې کې عملیات کوو، موږ شفاخانې ته راغی، کوم ځای مراجعه کړې وه، معاینات یې دقیق نه و تکمیل شوي. جاردیا امیب اکثریت په دا موږ تاسې ملک کې موجود دي، په اکثره اکثره ممالک لکه افغانستان، پاکستان، په دې ځایو کې چې اکثرا دغه بهداشت صحیح نه مراعات کیږي، اوبه خرابې دي، هوا خرابه ده، لکه د افغانستان چې فعلا ده امیب، جاردیا، دا پرازیتونه بالکل زیات دي. نو ډاکټران بعضې مریضان فکر کوي چې زه امیب شوی یم یا مثلا جاردیا لرم، دغسې او دا مس کیږي. یو واقعه مس شوې وه، څو وخته مخکې موږ ته مراجعه کړې وه، په 8مه ورځ د مریضي موږ ته مراجعه وکړه. وقتی چې مریض ما معاینه کو، مریض اپنډکس په حساب چاودلی و، پرفوریشن یې کړی و، مریض وضعیت فوق العاده خراب وه، تبه یې ډېره زیاته وه، نفس تنګي ورسره پیدا وه، دلبدي استفراغات ډېر شدید و، ډیهایدرې و، مریض ټول مایعات ضایع شوي و، مریض حتی تنفس نشوی کولی. دا مریض چې وخت یې موږ ته راغی، پایوازانو سره یې خپلوانو سره مې خبرې وکړې چې دا مریض اپنډیسیت و، مخکې دې سره داسې سطحي برخورد شوی دی. بالاخره موږ مریض عملیات کوو. اپنډیسیت ته موږ یو شاخ کوو، 2 سانتي یا 3 سانتي باندې دا عملیات ورته اجرا کوو. که کله دا کوم اختلاط پیدا کوي، اختلاط اپنډکس څه شی دی؟ چاودنه ده، دې ته پرفوریشن وایي. پرفوریشن په پریتونیت بدلیږي، یعنی ټول نس خرابوي. کله 1% نس کې ګارد کیږي چې دې ته لوکل پریتونیت، او کله جنرال کیږي. وخت چې جنرال شو، دا په دې معنا دی چې د مریض وضعیت خراب دی. جنرال یعنی ټوله ګیډه میکروبي کیږي او دغه مواد غایطه هلته ځای په ځای کیږي. ټوله ګیډه التهابي کیږي. پریتوان چې التهابي شو، دې ته پریتونیت وایي.
نو پریتونیت مریضان دې کې دغه د شفایابي چانسونه که په اوله ورځ پریتونیت مراجعه موږ ته وکړي 50% مرګ امیر دي. که په 4-5 ورځې بعد مراجعه کې مرګ امیر هغه فیصدي زیاته ځي. 8مه ورځ چې موږ ته مریض راغلی او موږ دې ته چانس ډیر کم و، خو ما یې د خپلوانو سره خبرې وکړې، بای چانس مې ورته عملیات اجرا کړو. مریض مقاومت هم ورته جګ و او شفا یې پیدا کړه. اوس د مریض وضعیت هم ډیر ښه دی. خو کوشش د موږ ډاکټر صاحبانو خواهش دا دی چې هر بخش کې هر نرس ته یا هر مرکز اولیه ته چې مریضان د ګیډې د درد مراجعه کوي باید دوی ته دفعتا انټي بیوټیک یا انالژیک ورنه کړل شي. خیر دی مریض که نیم ساعت مثلا یوه نیمه ورځ یوه ورځ ماتل کیږي، د دې نه چې دوا ورکول کیږي یو ښه مرکز ته مراجعه وکړي، یو ډاکټر ته جراحي ته، دا به د مریض په نفع وي. مننه. ګران لیدونکو، دا چې دغه ناروغ چې په وخت سره تشخیص شوی نه و او درملنه نه وه شوې او پریټونیټ ورته پیدا شوی، عملا موږ روغتون ته تللي یو او د دغه ناروغ سره هم مصاحبه لرو چې دغه ناروغ په خپله ژبه باندې تاسو ته یادونه وکړي چې دوی ته کوم مشکل پیدا شوی او اخر د دغوی مشکل کوم حالت ته ورسېده. خو د خپرونې په دغه برخه کې یو لنډه دمه لرو په دې هیله چې د خپرونې تر پای مو ملتیا وکړئ.